رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی محترم اوریدونکو کتونکو، زمونږ نننی مجلس په پېښور کې نام و نهاد مولوي سمیع الحق صاحب مخکې هغه یو ځل څه بکواسات کړي، بیا ما د هغې جواب ورکړو. بیا د هغې نه پس هغوی ما ته په جواب کې صرف کنځل وکړه. د کنځلو انداز یې دا اختیار کو چې یو طالب چټ ورکړو. چټ نه و، سوچ یې سم جا منصوبه وه. او ښکاره خبره د شاګرد ته چې ته څه ورښې همهغه به تا ته لیکي. نو دې کنځل او قسمه قسمه لیکلي دي. د هغې طریقه مونږ هم په ښه طریقې سره راتله، خو الحمدلله مونږ ته استادانو مشرانو دغه سبق نه دی راکړی چې چا ته کنځل وکړو. ډېرو ملګرو ترتیب جوړ کړی چې د هغې کنځلو جواب ورکړو، خو الحمدلله ما په سختۍ سره منع کړي. دویم نمبر، زما په تېره ویډیو کې یو لفظ د لوطي راغلی، الله ګواه دی، هم غیر اختیاري طور باندې راغلی و، خو د هغې لپاره هم بنیاد و، وجه وه د هغې لپاره. هغه وجه د هغې لپاره دا وه چې زمونږ په تقریبا 20 ستمبر و 20 جنوري د سمیع الحق صاحب دی په کور کې زمونږ مجلسو د یو ملګري عدنان طحاوي صاحب ته وویله، ویل په دې خپل کور کې د غیم په دې الفاظو کې ویډیو ریکارډ کړي. د هغې نه پس دی په لوطي سره مشهور شو. نو د هغې پسې منظر دغه و، هغه هم څه داسې بې دلیله خبره نه وه. خو چلو دغه خبرې میډیا ته راویستل مونږ نه غواړو. صرف دومره وایم د هغه د څومره بکواسات کړي دي، د هغه د جواباتو نه مخکې پنجپیریانو ته که تاسو څوک راوباسئ د جواب دپاره، د چیلنج دپاره، د مناظرې دپاره، لږ سم څوک راوباسئ. داسې خلک د تاسو دپاره د بدنامۍ سبب ګرځېږي. د الله بندګانو لږ سم څوک راوباسئ چې جواب په چل خو پوهېږي هغه که نه. دی خو پته نه لګي، ما ته روغ نه ښکاري، پاګل لیونی غوندې که راته ښکاري. دا کومه انداز د ده د خبرو دی، الله تعالی دې رحم وکړي. بهرحال دی اول نمبر کې وایي زما په باره کې وایي ډېر چیلنجونه ورکوي. الله ګواه دی چیلنجونه ما نه دي ورکړي. کله چې د اهل باطل له طرف نه چیلنج راغلی دی او هلته خلک د دلیل په ځای باندې په یو بل پسې ډانګې راغسته، ټوپکې راغستې، مونږ ورغلي یو هغه ځای کې هلته هم په خلکو باندې ټوپک او ډانګې ایښی دی. ورته مې ویلي دي چې راځئ د دلیل په میدان کې دغه خلک مونږ سره کېنوئ چې خبره اواره شي، صفا شي. او د هغې ښکاره ثبوت به زه تاسو ته ووایم. ګڼ ځایونه دي، یو ځای به زه تاسو ته وښیم. باړه کې یو طرف ته پنجپیری منیر شاکرو پنجپیریانو، یو طرف ته هغه د صیفیانو پیر سیف الرحمن او دغه بریلي بدعتي ملګري. دیو په منځ کې دیو اختلاف دې حد ته ورسوي، یو بل پسې ټوپک راواغستو. الحمدلله دا تصور مونږ ختمو. مونږ عوامو ته ټوپک مه راخلئ، ډانګې مه راخلئ. کوم قوم چې د مذهب او د عقیدې په نوم باندې مسلمان قوم په خپلو کې جنګوي، دا د الله په بندګانو کې بدترین مجرمان دي. او الحمدلله مونږ خود هم شو 9 کاله مونږ کار وکړو. د پنجپیریانو سره مناظرې شوي دي، غیر مقلدو سره شوي دي، د بریلیانو صیفیانو سره هم شوي دي. الحمدلله کله نوبت دې ته نه دی رسېدلی، نه مونږ عوام دې ته پرېښي دي. نو چیلنجونه مونږ کله نه دي ورکړي. دا صرف د ده غلط بیاني ده. لعنت الله علی الکاذبین. زه به دغه عمره ووایم. دویم دی وایي په کلام کې وایي ده وویل چې مونږ چیلنج نه دی ورکړی. نو خو ښکاره خبره ده، تاسو جلسه وکړه پنجپیریانو، په هغې کې په کلاهو الفاظو کې چیلنج ورکړو. رسمه الموتا په موضوع د شرک فتوا هم ولګوله. بیا یو ماشوم ما در ولېږو کمرې تر جلسې نه وروسته ما ورته جلسه کې مه ورځه، جلسه کې مه پاڅېږه. هلته ورغی، ورته ویل زه نه مفتي صاحب د طرف نه راغلی یم، مونږ غواړو چې تاسو سره کښېنو، خبر را سره ولیکئ، د ثانیې طالب و. دیو هغه په خپله کمره کې نرتوب وکوی و. بیا مونږ په جواب کې جلسه وکړه. په جلسې کې په اوله کې مونږ ومویله بیان پوره واورئ. که څوک مناظره کول غواړي زمونږ شپره دلته راشئ، بسم الله وکړه. جلسه کې د پاسېدو ضرورت څوک هم مه کوئ. چټ راولېږئ که مناظره کول غواړئ زمونږ شپه دلته بې کلام کې راشئ. ښکاره خبره دغه د انتشار په نیت پاسېدلي او د کلام خلکو ورسره هم هغه انجام کړی او څه چې شوي. تاسو ته پته ده، موږ ته پته ده.
بیا مونږ په هغې باندې راضي نه وو. الله ګواره زه خپله پې خفه وم، ما ورته کسانو ته ویل نیولې به مې مونږ ته به م راوستې. باقي ده وویله چې بیا زمونږ کسان ورغله او په تاڼه کې 4 نومونه ورکړه او فلا او فلا. زم لعنت الله علی الکاذبین. سمیع الحق پنجبیری جماعت کې ناست د الله نه ویریږه، قرآن مجید دی مخې ته پروت دی او د الله بنده دومره د خدای نه نه یریږي، الله ته به نه ورځي، مخامخ کېږي به نه. ما خو مازدیګر د تا کسانو هلته په کلام کې غلط فهمي خوره کړه چې دوی چلنج ورکړو وتښتېره. ما یې جواب د هغه ځای نه وکړو، شپه مې دلته تېره، سبا ورځه پورې، سبا ماسپښینه پورې به زه یم انشاءالله، سهاره پورې دلته یم، ماسپښینه پورې بحرین کې. بیا ماسوتن مې د تا ملګری میلاو کړو، د هغې سره مې تقریبا 15-20 منټ خبرې کړي دي. مونږ د نوجوانۍ پیج نه هغه نشر کړي دي، هر ملګری اورېدی شي. اوس هم پته وایم که ستا ملګري کولی شي کېناستی شي په خپل چلنج، انشاءالله ورځې سبا بېګا مونږ حاضر یو. لرې مه ځه، دلته ته په پېښور کې ما ته جواب راولېږي، امن په ماحول کې به 3-4-5 کېنو، انشاءالله مسله به حل وکړو. باقي د بله خبره دا وکړه چې تاسو د وهلو نه شروع وکړو، او د وهلو نه مونږ نه ده کړي. سمیع الحق صاحب دا به درته یاد وي، پېښور کې دننه 5 سال مخکې جوټه دیوبند چې ستاسو کوم دی دغلته هم خزیر حیات بکواسی راوستی و چې د خولې نه پشم تلو او په شیخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب د شرک فتوی لګولې. هلته چې درته د بیان نه وروسته سهیل احمد صاحب زمونږ پاسېدو، جواب یې ورکوو، بیان ختم شوی او د هغې نه بعد د تا کسانو کس ووهو. د دې بنیاد هم تاسو یې خیر خفه کېږئ. دویم نمبر دی وایي که اوس هم دیو مناظره کوي مونږ یادوي، وایي زمونږ مشرانو خو پابندي لګولې ده د خاص مصلحت د مصلحتونه نشته دی. زبا خبره وکړې مړه ولې شرمېږي چې څو ځګونو کې هم شکستونه وخوړه، مشرانو دې پابندي ولګېږي، څوک به مناظرې نه کوي شاته توحید د طرف نو زور خو همدغه وه، ټوله دنیا کتلې والحمدلله. البته سمیع الحق پنجبیریه سماع المعطا مسله تا په دې وخت کې راغستې رستا کسانو د ایمان ګرځولی د هر ځای کې بیانېږي. زه وایم زه به د تا ډېر لوی شکر ادا کړم که د دې مشرانو نه د اجازت واغوستو او 4 ملیان دي خپل را سره 15 را سره کېنول، 15 مونږ 15 تاسو. زما ځي ته راځي تیار، تاسې ته مې در غواړي درته تیار. بس د امن ذمه داري یا راکړې یا در کوم. یو چاردیوالۍ کې د امن په ماحول کې که علمي مسله حل کېږي یقینا دا عبادت دی، دغې کې خبره نشته دی. جنګ جګړې فساد ته مه وباسه خبره. دریم نمبر دی وایي زما په باره کې وایي دې په سعودي کې چیلنج ورکړو بیل ته جړل جما خلاص کړم، دی هم دروغ وویله. دا هم خالص د غیر مقلدینو هغه پروپیګنډې دي چې ته خورئ. سمیع الحق پنجبیریه قرآن مجید وایي مخې ته پروت دی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. زه هلته وم، دیو ما ته چیلنج راکړو، ما ورته جواب ورکړی، هغه 4 منټه وایس کلیپ زما اوس هم موجود دی. بیا د هغې نه پس دیو په ما باندې الزامات ولګول. 6 ورځې زه جیل کې نه وم، تفتیش کې وم 15 ورځې. کله چې را باندې جرم ثابت نه شو، بیا ما ته ویل اوس ځې که کیس چلی. نو زه د پنجبیریانو غوندې بې غیرته نه وم چې سر مې ټیټ کړو، ما ورته یې نه زه کیس چلوم. هلته مې کیس داخل کړو، 2 نیمې میاشتې مدینه منوره کې آزاد وم الحمدلله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وطن کې اوسېدم او 14 غیر مقلد د هغې نه په هغه باندې ختم کړي دي. موږ په غیرت سره راغلی یم، تا په شانتې بې غیرتۍ سره ژوند نه تېروم. 4 نمبر دی وایي په میدان کې کینی نه او کنزل کوي صرف. نو الحمدلله د ټوله دنیا ګوري مونږ کنزل نه دي کړي. کنزل چې ته جومات کې ناست مخې ته قرآن او تا چې مفعول او فلا او فلا فلا لږ را یاده کړه ویډیو که نه تا نه هېر شوه پته نه لګېږي. हम आह भी करती है तो हो जाती है बदनाम, वो कत्ल भी करती है तो चर्चा नहीं होता. ما خو کنزل نه دي کړي چې ستا په جواب کې ما ته کنزل جایز و چې نن مې کړی، خو الحمدلله مشرانو سبب دا نه دی راکړی نیکو هغه ته پوه شه، الله پوه شه. پنځم او په هر میدان کې الحمدلله مونږ ناست یو، تاسو تښتېدلي، خپله خبره په مونږ باندې مه راړوه. دا خو ټوله دنیا پېژني، کم از کم دومره دروغ خو مه وایه که نه چې عوام درپسې خاندي. 5 نمبر دی وایي په ثوابۍ کې دسخط یې وکړی چې مونږ اتفاق وکړو. دسخط یې ما ورته نه وی کړی، د تا د کسانو نه مې اخیستی وي. 4-5 غنټې مناظره وګوره، اول دلیل په مواد باندې پیش کول، دسخط یې سره په حیات النبي صلی الله علیه وسلم جسد عنصري سره وکړو. هغه ته وګوره او بیا یې د مجتبی عامر حیثیت هم دا کو چې د جماعت نه دې اوټ کړو، ختم دې کو. دا ستا د پنجپیریانو ایمان دی. او اوس هم په هغه عقیدې باندې نه یې ولاړ، خو زما عقیده در سره صرف اختلاف دا یو نه و د حیات النبي چې تا سره زما اتفاق راغی. ستا سره 9 عقاید زما اختلافي دي، د علمای دیوبند او د تاسو.
اتفاق د تاسو سره چې په ټولو کې د توبه وباسي خپل کتابونو نه برات وکړي ان شاء الله به ور سره اتفاق راشي شپږم نمبر کې دی وای زبدا حکم چې مشرانو ته مینت ما خو ما مخ کې ذکر د خبره نو زبد شکریا ادا کوم کړی دا وکړم مولوی صاحب وم نمبر دی وای زما سره د 16 فروری ټول ریکارډ پروت دی الحمدلله پروت ته تا ته معلوم نه مونږ ته معلوم د ستا کور کې ناسو څه شوی ولې مونږ مجبوره کې چې داستان درته راوستو او دې به زما په باره کې وي هغه 15 لک روپۍ کې ځان قرضدار غني وسنه الله سب درته ویا دي سترګې ما پټوا ستا په جماعت کې ځنا سم 15 مليون دینار سو شیخان وي ما درته په دې مجلس کې خپل عقیده ولیکا 25 لک ما نه واخلا 5 لک ملګرو لیکلي 20 لک پس ما نه واخلا ستا رنگ بدل شو عقیده در نه درتلا زما خو هغه مجلس پر ریکارډ باندې زما خبرې پر ریکارډ باندې ما په دې مجلس کې خپل عقیده وایا تا ته ویل هغه بل ته ویل مې 25 لک درته درکوم 5 لک پرېږدو نه تا ویل نه بل ویل په مجلس کې ځان مې استماته چې دی ویل تا ته پتر زموږ سمجھ ګورې دي ما درته عقیده نه درځي غوسه شوي پاره یاد شي درته خبره مګړو يحرفون الكلمه ام موازي دي يهودو کار مکه ومړه د خو د يهودو کار دی ته کې قران ته ناسي جماعت کې دا کار کوي بل دی وای او په 16 فروری تر ځان نه سازش جوړ کړو 2 نمبر جالي هغه ټول دنیا ته پتر البته یکم اگست په درته دریا دي ان شاء الله دغه تاریخ ګډ چې کړو بنځبریانو یو ممکن نه یری په سوابای کې چې یکم اگست مور مړ شو د حضرت نبی صلی الله علیه وسلم په مناظره سره ما بیا یقین دی چې بل ټول وقایو تاسو دقه شي په انصاف سره زموږ سره کېناست ان شاء الله حل وشي خو تاسو دغه کوم کلتوب کله نشئ کولای اتم نمبر کې دی وای الیکشن کې و شرمېدلې په شرمونو نو شرم منور سي ماته وای نو زمونږ علماء حق الحمدلله میدان کې د مخکنه موجود وسم موجود دي مولانا غلام غوث زاروی صاحب رحم الله یو کال الیکشن وګړو بیا ورنه ثابت تاسو کوو مولانا इसके बाद भी इलेक्शन में हिस्सा लोगे مولانا زاروی صاحب رحم الله ورته جواب ورکول بیٹا هار نه شکست نه میدان छोड़ना شکست بهلل شکست نه میدان پر خودل شکست دی میدان موږ نه پر الحمدلله اول غوځ خپل سیاسي لاین سره تعلق نه ساتم یو مذهبي لاین باندې کار کوم بیا تا چې پیغور ورکړل جمعیت الاسلام ته د علماء او جماعت ته ورکړل ستاغون ته منافقان چې کله د علماء حق په مقابله کې کله د نشنلیانو ملګری د سیکولر جماعت کله د بل نو بیا وسو غټي علماء حق درته الله باندې لګرهم وکړه کله چې مسله راشي د ختم نبوت د ناموس رسالت سم سلام راشي په دې ملک د علماء حق سملو کې د اوازونه لګي او به ته مخالفت کینو په دې بتا ته سمې لوي الله ته خو ورځي کم اسکم کړه بل نه هم نمبر کې دی وای نو دا زموږ لپاره د شرم خبره نه ده تاسو لپاره د شرم خبره ده نه هم نمبر وای دې د ځان نه د دیوبندیت ټیکدار جوړ کړي او د دیوبندیت ټیکداران نه خو البته چې کم خلک په دروغ ر دیوبندیت چغې لګي او ته جواب ورکول خپل فرض ګڼل الحمدلله چې خپل 2 نمبر نظریاتو باندې د دیوبندیت 1 نمبر لیبل ما لګاو بیر شیخ حسن جان صاحب مولا خبره کړې چې د دیوبندې نو دیوبندې تر پنځپریانو ته چې گمراه ویلي د اهل سنت والجماعت نه خارج کړي دي چې دیو مستقل امام جوړول مکروه تحریمی دي د اهل سنت والجماعت نه د خارج دي اعتقادي بدعتيان دي د ګوره د شیخ حسن جان صاحب رحم الله په ژوند کې دغه مدرسې نم دغه فتوا شایع شوی د دارالفتاء جامع امداد العلوم الاسلامیه پېښور صدر دا د هغوی د مدرسې د طرف نم امام موصوف کا اخر چون کہ اهل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ہے اس لیے اس کی امامت مکروه ہے دا دارالفتاء جامع دارالعلوم اسلامیه پېښور صدر باقی دا چې د ټول دنیا پیژنې شیخ حسن جان صاحب رحم الله تاسو بارک سخر درو موافقه مولانا بجلیګر صاحب نو کې د خوخي چې بیانونه در پسې راو باسم چې پسپیرانو ځان نه کوړه کې چرګي جوړې کړي ناسي نو هغه د خوخي در پسې راو باسم چې کوم بیزتی در لکړي تاریخي قسم دی زه په اخر وخت کې ورسره ناس مخري ورته 3 غنټه زماره بجلیګر مول صاحب رحم الله سره زمونږ سره پوره سرپرستی او تایید او د نوزور نه افسر په دغه وخت ما ته ول قسم دی الله پسپیران ته ټول نو دوی گمراهان او دوی فتنه دای په خپل خلی مبارک ما تخری الفاظ ویلو قاری اسماعیل صاحب سہیل احمد صاحب تقریبا 15 سال ما سره غواهان باغی باندې هر وخت پیش کولای شي بل لسم نمبر دوی دا کوړه خټک مولانا سیمولق سے بوله هغه دیوبندې نه دی یقینا دیوبندې نه ما خو نه دی ویل شي نه دی د دلیل دا ګرځي چې زمون خاتم مولانا سیمولق سے برازي زمون پنځپيري داري تا نو مونږ په دې دیوبندې شو دین اذان ته دا پته نشته مولانا سیمولق سے یو سیاسي شخصیت ته سیاسي سړی دی اگر شیعاګانو زی ته مرزي
سبا ته به شیعګانو موجي زمونږ تایید کوي مولانا سمیع الحق صاحب، نو دا د تا غلط خیال دی سمیع الحق صاحب. البته که شرعي مسله غواړي د دارالعلوم حقاني نه فتوا شایع شوې ده تېرو کلونو کې تفصیلي، هغه به درته پیش کړم آینده مجلس کې انشاءالله. اوس به نقد د زما یو طالب ما ته راوړه دا ویډیو، نو فوري طور 3 ورځې دی نه بس بیا په سفر یم، نو فوري طور جواب کوم درته. دارالعلوم حقاني فتوا موجود د بل ځل به زه ویډیو کې پیش کړم انشاءالله، چې هغه وایي پنځپیریان ګمراه دي، د اهلسنت والجماعت نه خارج دي، اعتقادي بدعتیان دي، مستقل امام جوړول مکروه تحریمي دي. دا د مولانا سمیع الحق صاحب نه تپوس وکړئ ستا مدرسې ولې ورکوي. بل دې مخکې وایي 11 نمبر کې وایي راځه په دیوبندیت به فیصله وکړو. و جمعیت علماء اسلام خو جمعیت علماء اسلام خو د انګریز ایجنټ جماعت دی، او د هغه لپاره دلیل دی څه ورکوي؟ دلیل دی ورکوي وایي مفتي کفایت الله صاحب رحمه الله لیکلی دي دې نادان ته دا پته نشته دی، زه به بیا هغه آیات ورایات کړم، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. د الله بنده مفتي کفایت الله صاحب رحمه الله په 1952 کې وفات شوی دی، 1952 کې وفات دی. او جمعیت علماء اسلام پاکستان قیام بنیادی خوده شوی په 1953 کې 1953. د مفتی کفایت الله صاحب رحم الله د وفات یو کال وروسته د جمعیت علماء بنیادی خوده شوی دی. د قبر نه فتوا راولېږل د دې په باره کې عقل نه هم کار واخله، د نقل لپاره عقل ضروري دی، او د هغې نه سمیع الحق صاحب غریب محرومه دی سره. باقی د دغې حیثیت سره ته چې کوم فتوا پیش کړې، اصل کې په هندوستان کې د کله چې د مسلم لیگ تحریک اوچت شو، په دې کې علامه شبیر احمد عثماني رحم الله، حکیم الود مولانا صف علي تعمیر رحم الله، علامه ظفر احمد عثماني رحم الله وغیره نور علما دیو د مسلم لیگ ملګرتیا وکړه، او مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدني او دغه مولانا ابوالکلام آزاد وغیره علما رحمهم الله هغوی د کانګرس سره دی. علامه شبیر احمد عثماني مفتی شبیر صاحب مولانا تانوی صاحب دیو الته په هندوستان کې د ازادۍ نه مخکې د جمعیت علماء اسلام په نوم سره تنظیم جوړ کړ. د مفتی کفایت الله صاحب فتوم د هغه جماعت په باره کې وه. بیر پاکستان د ازادۍ سره سره هغه جماعت ختم شو. په 1953 کې په لاهور کې اجلاس وشو. په دغه اجلاس کې امام الاولیاء مفسر قرآن مولانا احمد علي لاهوري د جمعیت علماء اسلام پاکستان امیر شو. د دې سره مفتی شفیع صاحب نور الله مرقد نائب امیر شو. د دې سره مولانا احتشام الحق تامی صاحب ناظم شو. دغه علماء کرام نو که دغه تا در انګریزي جنټان ښکاري به شکه ورته ووایه، مونږ ورته نه شو ویلی کم از کم، او نه هغه د هغوی د خپل منځ اختلاف و، زه دا نه کومه چې راواله مو اوس یې پیش کوم. بل دی وایي جمعیت علماء اوس هم د جمعیت علماء اسلام خلاف دی. نو دا دومره د عقل نه خلاص خبرې کوي. تیر دارالعلوم دیوبند کانفرنس چې کوم شوی و، ټوله دنیا کتلی و، باقي جمعیت علماء هم ټول مشران راغلي وو، ناست وو تایید پته ور دیو الته غواړي، هغوی دیو ته راځي. یو ځل خو د پنجپیر اجتماع ته د دارالعلوم دیوبند نه یو څوک راوغواړه کله چې د په خیر ګو ته پته ولګېږي چې تا به حق کړي که هغوی به حق کړي، خو بس دروغګوره حافظه نه باشد په دې څیزونو ته څه پوهېږي. بیا وایي مونږ په باره کې وایي دیو المهند چې دی دا د دیوبندیت بنیاد ګرځولی دی. مولوي صاحب دا د علمای هند د علماء دیوبند اجماعي دستاویز دی عقایدو. کله چې احمد رضا خان اعتراضات الزامات ولګول، دیو د خپل عقایدو وضاحت ورته وکړو، 26 عقاید. دی وایي سمیع الحق پنجپیري صاحب، معتزلي صاحب، یزیدي صاحب وایي دا خو په حالت د استقرار کې لیکلی شوی او هغې عقیده خپلې جوړی. د الله بنده په حالت د استقرار کې عقیده نه بدلېږي. او بیا دا ته خو لږ سترګې کلاو که کنه یار، په دې باندې د هغه وخت هندوستان کې کم اکابر علماء دیوبند ژوندي وو. شیخ الهند مولانا محمود حسن، مولانا امیر حسن، مفتی عزیز الرحمن دارالعلوم دیوبند مفتی، حکیم المولانا صف علي تانوی، مولانا شاه عبدالرحیم، مولانا حکیم محمد حسن صاحب، مولانا قدرت الله صاحب، مولانا حبیب الرحمن صاحب، مولانا محمد احمد صاحب، مولانا غلام رسول صاحب، دا ټول علماء کرام د دغه دور د علماء دیوبند ټول دنیا پیژني. مولانا شغلي صاحب ټول رحمهم الله دیو ور باندې تقریزات وکړه، دیو ور باندې ول دا ټول زمون عقیده ده. دا صرف خلیفه سهارنپوري صاحب نو لیکل چې ته په بیگ کې ور سره او بیا وروسته دیو ته ملاو شو، چا په خپل عقل نخلاص خبرې مو کوه. دای په هندوستان کې الته په عربو کې حرمین شریفینو کې شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدني رحم الله 26 سوالات ولیکل. دغه سوالات هندوستان ته راولېږل. هندوستان کې مولانا خلیل احمد سهارنپوري رحم الله دغه جوابات ولیکل. او د ټولو وکابرو تر شیخ الهند محمود الحسن رحم الله پورې ټولو په هغې باندې تخریجونه ولیکل چې او دا زموږ عقاید دي. په دې علماء عرب او علماء مصر په هغې باندې تقریضات وکړه.
بیا دی وایي دغه په ژوند کې نه دی شی شوی، نو دی هم دروغ ویلي. المهند المفند دا د اسام الحرمین د احمد رضا خان په جواب کې د هندوستان نه چاپ شوی دی، اردو ترجمه ورسره د هندوستان نه شوې ده. بیا په پاکستان کې د پاکستان مشرانو علماو اکابرین دیوبند هغوی هم ورسره تاییدات ولیکل او کتاب دلته دوباره شایع شو. نو دا د صرف په دې باندې دروغ ویلي دي. بل دی وایي 18 نمبر کې وایي د مفتي کفایت الله صاحب مولانا حسین علي صاحب رحمه الله باره کې څه دی؟ یقینا هغه دیوبندیانو الحمدلله زمانه ما ته ولې دغې ته په هغه ځان قیاس کړې، په هغوی باندې ځان قیاس کړې. څنګه مفتي کفایت الله صاحب مناظره کې به دې کتلي اوس کله د مجتبی عامر کفایت المفتي راواغېستل، به دې فیصله کوو. بالکل راځم ما بسې بل جل راواغېستو، مې خبره پوره ومنله د مفتي صاحب. الحمدلله هغوی ورته سترګې راووتې بټې بټې. باقي مولانا حسین علي صاحب کم یو روایت چې مې پیش کړی دی په مناظره کې، دغه سره مولانا حسین علي صاحب رحمه الله کتاب پیش کړی چې هغې تایید کوي او ته ورته ضعیف وایې، ته ورته منګړت وایې هغه روایت ته. نو تعالی خو شرم درختل پکار دی، مړه به دروغو نومونه اخلي دغه کابر. 18 نمبر کې وایي اخیره کې وایي ما له کنزل نه راځي، نور ملګري شته دی هغوی کنزل وکړي. نو چې راته کې مې کنزلې کړي دا کنزلې نه وي، د الله قرآن دی مخې ته دی، دوی ته ته کنزل نه وی که ستا په لغت کې او ستا په رجسټر کې د کنزلې د بل څه څیز نوم دی. او دا خو ویډیو خو دنیا اورېدل نه کړي، خو چې ویې ورکړو مونږ خپل کور کې چې د هلک ته ویل پرې خپل کور کې د غیم د الفاظو کې چې دی ویله ما دې هیر شو د کنزلو که زه و تا پسې خو کم از کم د خپل مقتدیان هم د تا نه حساب د دې څیز نه غواړي، ته څنګه ملا یې د الله بنده قرآن دې مخې ته پروت دی. بیا دې وایي زما اراده نه وه خو ملګرو مجبوره کړم چې جواب ورته وکړم. نو ته خو د قرآن د درس په نوم ناست یې، روزانه د تا یو کلیپ، روزانه کلیپ چېرته قرآن خو مو وایه. ما ته وایي ته قرآن ته نیسه. الحمدلله سمیع الله پنجبري صاحب و زه چې سهار پاڅېږم 1.5 ګنټه په مونځ پسې هغه د تفسیر مطالعه وکړم، د هغې نه پس 1 ګنټه تفسیر پړاو کړم، د دې نه پس بل پیرډ مې بیا د تفسیر وي، د دې نه پس مې د حدیثو پیرډ وي، د دې نه پس مې بیا د تخصص د کلاس 4-5 پیرډونه شروع شي. دغه مې مصروفیات یې الحمدلله. نو که دغې ته قرآن نه وی د تا صرف اخونانو والا درس دی، زما عوامي درس شته دی چې هغه تقریبا هفته کې د لاکونه بره د روزانه په بنیاد خلک اوري. او دویم نمبر د طلباو درس مې جدایي. اوس که دا تا ته د قرآن درس نه ښکاري، خدمت نه ښکاري، نو زه نه پوهېږم. د تاسو پسپیرانو خپل قرآن دی بیا هم جوړ کړی دی، هغې ته تاسو سره د قرآن درس وایي چې د قرآن خلاصه هم جوړه کړې ده د صورتو او تقسیم. بس دا ټول قرآن دغه دی. والله که به په تفسیر پوهېږئ یا تفسیر پېژنئ، تا تفسیر دغه دی، دا کوم بکواس چې کوې نور خو تاسې نه دي ویلي. بله دی وایي اخیره کې وایي چې نور ملګري شته دی انشاءالله هغوی تر کنځلو چل ښه ورځي. نو دا زمانه وه پسپیرانو تر کنځلو چل هم ښه ورځي، خارجیت هم پکې زیات دی، دا زه یقینا منم. خو مونږ له د کنځلو چل هم نه راځي، یقینا مونږ د دې خبرې اقرار کوو کنځلو چل نه راځي او الله دې نه راښیي. د امام اهل سنت والجماعه شیخ صدر خان صاحب درس تسکین صدور یا نور کتابونه هم که وګورئ تاسو پسپیرانو نه دغه ګیلې کړل. بلکې زه به یو خبره بیا اخره کې وکړم. زما 9 کاله واسطه راغله، یو الزام ما باندې تیر ځل سمیع الله صاحب لګولی، نو زه به د هغې وضاحت وکړم زما باره کې تیر درس کې چې دی مهاجر دی، مهاجر افغانی دی. نو زه خو به اول دا خبره وکړم چې دغسې بې تحقیقه خبرې کوي او قرآن ته ناصح حیا درته نه درځي او د ده نوم نعمت الله دی فلا او فلا. نو زه دا وایم اول خو مهاجر کېدل او د افغانستان کېدل داسې عیب نه دی. مهاجر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د لوی اجر خبره ده، او افغاني کېدل هم داسې عیب خبره نه ده. افغانان زمونږ وروڼه دي، مسلمانان دي، مونږ فخر کوو باغ قسم دی زما ورسره د زړه نه مینه ده د افغانانو سره. دویم دا زما په باره کې نو دا ټوله دنیا ته پته ده، زه د دې خبرو ضرورت نه و خو تحتپوس ګڼلی ده ځکه وضاحت کوم. زه د تیمرګرې نوشاد ملک ټوله دنیا پېژني، ملک دی د هغه علاقې د هغه نوسی یم. سکول ته لاړ شي زما ریکارډ هلته نه وګوره، زما خپل نوم محمد ندیم دی، دا زما شناختي کارډ دی. دلته لږ زما نوم وګوره محمد ندیم دی. او دغه پلار چې راته کوم نوم ایښی و زما والد صاحب اول د تبلیغي جماعت سره تعلق نه ساتو، بیا د تبلیغي نو دا نوم یې ماته ایښی و محمد ندیم. بیا والد صاحب زما لاړو تبلیغي جماعت سره، وخت یې ولګ نو بیا کوشش کوو چې زما نوم عبدالرحمن کېږدي.
کوشش یې ډېر وکړو خو د سکول رجسټرو ته هم دغه د ماشوموالي نه ختلی محمد ندیم او رجسټر واغېسته د ریکارډ ته دغه تللی نو بیا نه بدلېږو د ماشوموالي نه هم دقه نوم دی زما او اوس هم دی الحمدلله نه خو نومونه بدل کړي دي او نه نومونه بدلو او نه عقیده بدلو ستاسو نومونه هم بدل شوي مشران دي ټول پېژنم والله بعضې خبرې دي چې قسم دی خوند نه راکوي چې دې میډیا ته ووایي نو قسم دی بس د منیر شاکر باره کې خصوصا د تا نه مخر شیخ طیب باره کې قسم دی دا د بد اخلاقۍ د رسماتې نه دی میلاو شوی نه یې شم کولی د دلیلو په میدان کې چې کله غواړې درته تیار یم خو دومره ګیله به زه وکړم قسم دی زما 9 کالو نه واسطه راځي غیر مقلدو سره مې واسطه راغلي د ټولو سره راغلي خو په ټولو کې بدزبانه خلک بېغیرته خلک ما پنځپریان وکاته چې کله مناظرې تاڼې ته منډه وي انتظام یا پولیس چې قسم دی هر ځل د دې ناره ده او یوازې موږ سره نه تر سیپیانو سره بریلیانو سره غیر مقلدو دا ډایرکټ تاڼې ته تلي دا څه وجه ده یار دویم دا ده لګیا دي جلسې کې دې ورځ کې ټول کوشش دی چې انتظامي طور زما بیان ورکړي نو ارزه سرګونو کې ذلیل شو واپس انتظامي ولا به څه شرم نه درځي 15 جلسې تاسو وکړئ یو جلسه دی کې او تاسو وایي چې متبند کې ولې باندې زه تاسو کنزل کول زموږ غیر مقلدو سره یو وخت نه 3 کالونه د شعر شاعرۍ کې زموږ ملګري د وی لګیا یو بل پسې نظمونه ویل کنزل هر څه کې دی پکې ما ملګري بار بار باندې کړو کنزل مکه وای خو کم از کم غیر مقلدو کې دومره انسانیت و چې مونږ یې یادولو مشران نه یادول الیکشن چې تیر شو پرزبیرانو شپږ نظمونه ویلو مصرف ریکارډ دي پکې فخر المحدثین شیخ المشایخ فقیه العصر شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه د دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث د نعمانی شیخ الحدیث هغه ته پکې بې ایمانه ویلي نور ډیر مشران یاد کړي دي سپینګیري محدثین چې خپل دیو راغلي قرآن کتابونه ورته حدیثو پړولې دي هغوی ته پکې بې ایمانه بدعتیان قسمه قسمه الفاظ قسم دی بد تهذیبه بد زبانه بې غیرته بزدله ډله قسم دی د رب قرآن مې په سر کې د پنځپیرانو نه ویل نه دلیږي باقي کنزل مونږ ته نه راځي زموږ ملګري منه کوم کنزل مه کوئ او د دلیلو میدان کې پنځپیرانو زما زړه مې غواړي چې را سره کښېنئ د 1 اګست په شانتې به انشاءالله ټوله دنیا ته تاسو هم پته ولګي زموږ هم ولګي زه انشاءالله بیا امید کوم چې سمیع الحق صاحب نوره خوله کولاو نه کړي که خوله کولاوئ زه هم پېښور کې یم ته هم پېښور کې ولې عوام په دوکه کې اچئ الله له به جواب نه ورکړي راځه مړه کښېنه را سره یو ځل خو دا جرأت وکړه را سره کښېنه که نه ته ولې یېرېږې ستا منیر شاکر هم هلته فرضي مناظرې خپلو کې کوي لګیا دي هلته خپلو کې کسان ځان سره کېنولي چې ما ته نو کتاب جواب مې وکړه پرېږده کتاب راځه مخامخ راشه 6 غنټې درس مې کړی دې جواب وکړه فلا وکړه فلا وکړه راشه مړه د نر په شانتې مخامخ را سره کېنه خبره وکړه ته ولې ګبراوېږې سمیع الحق صاحب راځه د نر په شانتې را سره کېنه نو پرېږده نورې دا قصه انشاءالله زما امید دی د زهرو ګیلاس به کم وڅښي خودکشي په حرام مرګ ته به تیار شي انشاءالله ژوند کې به دا جرأت ونه کړي چې کله راشي د علماء دیوبند د دغه بچو نوجوان احناف سره کښېنئ انشاءالله دا مې د خپل رب نه یقین دی چې نشي کېناستی الله رب العالمین دې موږ د ټولو باطل خصوصا د پنځپیریانو یزیدیانو د دغه وسوسو نه محفوظ وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین